مرګرو ډیر خلک دا وایي چې دا ایلین د قرآن نه ثابت کا چې ایلین ذکر په قرآن کې شته او کنه. راځي چې لږ وګورو. په قرآن کې مختلف قسم د آیاتونه راځي. خو دې یو آیت کې چې الله تعالی وایي چې دا ځمکه او اسمانونه زموږ په نشانیانو کې دي، هغې نه بعد په ځمکه کې او په اسمانونو کې مخلوقات خواره کړل. دا سورة الشورى ده. تاسو ته به زه د آیت په سکرین باندې وښیم. خو همدغه آیت نه دا ثابت کېږي انسانانو نه علاوه ایلینز کېدای شي زموږ په دې ماحول کې، زموږ په دې یونیورس کې. ګورئ تاسو ته زه نن ښیم چې ایلین څنګه کېدای شي. دا خو د قرآن یو آیت و. قرآن کې الله تعالی د ځمکې ذکر وکړو چې په دې باندې مخلوقات مو خواره کړل. ځمکني چې کوم مخلوقات دي هغه تاسو ته پته ده چې انسانان دي، او هغې نه بعد جنات کېدای شي، هغې نه بعد د څاروي کېدای شي، ځناوران کېدای شي. نو مخلوقات دغه شو د ځمکې. هغې نه بعد الله تعالی په اسمان کې د مخلوقاتو لفظ استعمال کړی دی. یعنی یو مخلوق یې نه دی یاد کړی. که تاسو چېرته سوچ کوئ چې هغه فرشتې دي، نو الله تعالی اسمان نوم چې کله واخیستو نو په هغه کې الله تعالی د مخلوقاتو ذکر کړی دی. دا جمع ده. په دې کې صرف فرشتې بیا نه راځي. نو دا د قرآن یو اشاره ده. په دې باندې موږ ته تحقیق پکار دی چې موږ په دې باندې تحقیق وکړو. دا یو ډېر غټ عالیشان صورت کې دا یو آیت راځي. اوس ایلین اصل کې وایي څه ته؟ تاسو به د تصویران کتلي وي، خو چاته هم نه ده معلومه چې ایلین به اصل کې څنګه وي. ولې چې انسان لا دومره غټه ټکنالوژي نه ده دریافت کړې، یا دومره غټ معلومات نه دي ترلاسه کړي چې ایلین سره ملاقات وکړي. انسان د ټول نه غټ خواهش کوم دی هغه د ایلین سره ملاقات دی. خو تر اوسه پورې انسان د ایلین سره ملاقات نه دی کړی. او هغه چې دا بار بار فضا ته ځي، بار بار چکرې لګوي د دې نورو سیارو، نو دا هم د دغې دپاره ځي چې چېرته یو بل مخلوق مونږ ته پیدا شي او هغه سره مونږ ملاقات وکړو. نو تاسو اوس دلته یو بلې خبرې ته غور وکړئ چې ایلین زما په خیال څنګه کېدای شي. په دې غونډ کائنات کې زموږ د ځمکې مثال داسې دی لکه په یو غټ ریګستان کې چې یو شګه پرته وي، د هغې شګې څه اوقات دي؟ یعنې د هغې شګې هېڅ اوقات نه وي. ولې چې هغه شګه خو ښکاري هم نه. په دوربین باندې به یې ګوري یا به په شیشه باندې ګوري، هغه شګه چاته نه ښکاري. همدغه مثال دی زموږ د دې دنیا. راځئ چې لږ په بره باندې لاړ شو. زموږ دنیا ته وګورئ، بیا هغې نه بعد زموږ د سولر سیسټم ته وګورئ، بیا هغې نه بعد زموږ د ملکي وې ګلیکسۍ ته وګورئ. دا ټول هر څه دومره غټ دي او دومره لرې دي چې تاسو د دې باره کې اندازه نه شئ کولی. نور څومره غټ دی او څومره غټه رڼا یې ده. د دې رڼا ځمکې ته په 8 منټو کې رارسي. یعنې تاسو سوچ وکړئ دا لمر څومره لرې دی. او هغې نه بعد زموږ د ټول سولر سیسټم کې چې دا سیارې دي دا د ځمکې نه په لکو چنده غټې دي. جوپیټر د ځمکې نه څومره غټ دی چې 1400 ځمکې پکې راځي. ځمکه څومره غټه ده تاسو پرې اوسېږئ. هغې نه بعد دا لمر دومره غټ دی، په دغې لمر کې 14 لکه ځمکې راځي. یعنې تاسو ګمان نشئ کولی چې دا بره ماحول، دا بره فضا چې کومه ده، دا غونډ یونیورس چې دی دا څومره غټ دی. نو دې هر څه نه به راوځو د خپله ملکي وې ګلیکسي به وګورو چې دا څومره غټه ده. زموږ د ملکي وې ګلیکسۍ چې د ستورو یو غونډ دی دا دومره غټ دی چې دې ته چېرته موږ د رڼا په سپیډ کې وګورو 1,00,000 لایټ ایر وایي او ځینې 1,50,000 لایټ ایر وایي. یعنې دا دومره غټه ده. که چېرته د رڼا د دې د یو سر نه بل سره پورې رسي، نو هغه رڼا به چې څومره وخت اخلي هغه 1,00,000 لایټ ایر دی. یعنې رڼا چې په یو کال کې څومره سفر کوي هغې ته 1 لایټ ایر وایي. 1,00,000 لایټ ایر یا 1,50,000 لایټ ایر غټه ده زموږ د ملکي وې ګلیکسي چې په دې ګلیکسۍ کې زموږ وړوکی شان اوقات دی. همدغه شان په دې ګلیکسۍ کې 400 اربه د نور غونټکې او د نور نه غټ ستوري موجود دي. او بیا د هغې ستورو سره همدغه شان پلانټس موجود دي د ځمکې په شان دي. ممکن ده چې زموږ په دې خپله ملکي وې ګلیکسۍ کې هم چېرته یو بله زندګي وي، ولې چې دا دومره غټه ده. خو د دې هر څه نه به بهر راوځو د دې ملکي وې ګلیکسي نه. زموږ په دې کائنات کې په ټریلیونز آف ګلیکسیانې دي. یعنې دا یو ګلیکسي ده چې دا دومره غټه ده. ساینسدانان دا وایي چې اربو کربونو نه هم زیاتې ګلیکسیانې شته. او ویل کېږي بیا دا هم چې هغه یو ګلیکسي چې کومه ده هغه زموږ د دې خپلې ملکي وې ګلیکسۍ نه په لکو چندې غټې دي. یعنې تاسو سوچ او ګمان نه شئ کولی چې زموږ دا یونیورس څومره غټ دی. نو اوس هم تاسو دا سوچ کوئ په دې دومره غټ یونیورس کې موږ یوازې یو صرف موږ بیل او صرف ایبسلیوټلی ناټ. دا دومره غټ یونیورس دی، په لکو نه، په کروړو نه، په اربو نه، په کربو ګلیکسیانې دي. ګلیکسیانې څومره غټې هغه مې درته ووایي چې رڼا چې په یو کال کې څومره سفر وکړي هغې ته 1 لایټ ایر وایي. نو دا 1,00,000 لایټ ایر اوږدې ګلیکسیانې دي. الله اکبر. قسم په خدای چې د دې کائنات باره کې څوک سوچ کوي نو زه وایم چې هغه به لیونی وي. ولې چې دې طرف ته سوچ کوي د انسان دماغ بالکل کار پرېږدي چې دا بره نظام څومره غټ الله تعالی جوړ کړی دی. دا ویډیو هم که خوښه شوي مخکې لازمي شریکه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د آی ډي فالو هم کړئ. والسلام.